صحابه کرام وګوره ما تا ته وویل مخکې د نبي علیه صلات وسلام په دور کې په مسجد نبوي کې یو کوچنۍ چبوتره ده د دې نوم سوپه وه په دې کې 80 کسان صحابه کرام شاګردان اوسېدل دا هم اجره هم مدرسه وه هم یونیورسټي وه هم مکتب و هر شی د دې لپاره باقاعده استادان نه وه مضامین نه وه او باقاعده د دې لپاره جلا جلا نصاب جوړ شوی هېڅ شی نه و بس دا یو څو صحابه وه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم ته ناست څه شي وو کوم خبره چې به د الله رسول وکړه دوی به نوټول دا کم کسان دا پیسهداره کسان دلته راکړه نه 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 ابو هریره رضی الله عنه وایي قسم اخلي وایي زما د قسم په خدای په دغه ځای کې موږ 80 صحابه وو د 80 صحابه وو کې په 80 سره د چا سره 2 جامې نه وي ورسره یوه جامه ازار دا پټوچې ورته وایي بل لنګ دی چې د نامه لوړ تړل کېږي ما او تا چې اوس څو جامې اغوندو په اختر کې خو چې زموږ 15 جامې نه وي ولاکه باک پټو جلایي لوګوټه جلایي کمیس جلایي پایجامه جلایي لاندې بنین جلایي صدري جلایي کرتي جلایي هغه شی لیکن هغه قسم اخلي قسم دې مې په خدای که په ټول 80 کسانو کې 2 جامې د چا سره دا څوک دي دا هغه خلک دي چې الله وایي رضی الله عنهم ورضوا عنه الله د دې نه راضي دی د خدای نه راضي د دغه خلکو سره راضي دی وایي داسې صحابه زموږ سره وه چې چا به یو غټ جامه درلوده دلته به یې رسي ور واچوه دا رسي به یې داسې په غاړه کې واچوه هغه به د ده د زنګانه پر راورسېده بس هاخوا ته به نور هېڅ شی د پنډۍ به ټول ښکاره بعض بیا دا رقم وه چې هغوی به داسې اظهار درلودې چې پر دغه نامه به یې وتړئ د پښو پرې به پټ دا ملا او دا زنګار به یې ټول داسې په کلو کلو وخت یې په دې کې تېر کړ چا سره 2 جامې نه وي چې اغوستی وی لیکن دی قسم خورم وایي موږ دغه 80 کسان یو وخت ډېر سخت وږي سو زه راووتم د مسجد نبوي په دروازه کې گزار سو د عربو دا عادت و چې څوک به بېهوش سو پر دا غاړه باندې به دا پند ورکښېښود داسې ول دا میرګۍ مرض لري داسې به وکښې هغه به راپورته سي ول دغه څو کسانو زما پر دا غاړه باندې دا پند راکښېښود ول زه چې په وږي کې رالم ما ورته په ولاکه یا میرګۍ یا پیرۍ لرم د لوږې دغه حال ته رسېدلم ول یو ورځ راووتم محمد رسول الله کور ته رالم صلی الله علیه وسلم د زندګي مطالعه د ژوند مطالعه کې زموږ د دې د زندګي ډېر فرق دی موږ هم ځان په امت کې وایي قسم دې مې په خدای که دوغنې لایقت د دې لرو چې ځان په امت کې حساب کړو دوکهبازان موږ غله موږ حرامخوره موږ د بل عزت غله موږ هر شی په موږ کې شته موږ د دنیا ذلیله خلک قسم په خدای کې در موږ صبر په خپل دعوه کې غدار یو درواغجنان یو هغه زندګي وګوري هغه صفا مؤمنان وګوري وایي زه رالم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې وویل چې ای د الله رسوله دومره وږی یم 2 واره خو بېهوش شوم ته خو یو شی راکړه نبي علیه السلام ته وویل زه یو شی وګورم شته که نه شته هلته په کور کې نیمه لوټه شیدې پرتې شیدې راواخېستې ما ته وویل دا ول وده یو شی ورسه ټول 80 کسان وغواړه ول زه حیران سوم د ځان نو خو د رسول الله امر و ما نه شوی دغه کولی وایي ما ورته وویل چې ځان سره مې دا وویل چې دا خو یوازې زما نه بس ای د الله رسول اوس یې د 80 کسان وغواړه غوړه خو دې ورسه نه پکېږي خو چونکې د الله د رسول امر زه روان شوم هغه کسان مې ګده راوست داسې کتار کښېناستو ول ورشروع یې کړه دا صحابې وچښل دا وچښل دا وچښل دا وچښل دا وچښل دا وچښل ما وچښل دا هر یو قسم خوري زما دې په خدای قسم وي دومرې مې وچښلې چې خواپته سوم چې کله مې لوټه راواخېسته لوټه د خپل مقدار څخه دومرې کمه سوې وه اوغونې شیدې پکښې دا معجزه وه دا د الله د رسول معجزه وه دې صحابه ورته ورښکاره په نیمه لوټه باندې دومرې هغوی ایمانداره خلک وه هغوی متوکلین خلک وه هغوی پر الله باندې توکل و در سلطنت و در منصب لاندې به په عربو میلیونه مځکه وې لیکن ده ته چې کتلي وای دی به اوس زموږ هغه خو چې یو کوچنی منصب یې پیدا کړی نه سلام ولاکه وایي کم یې وی ولاکه مې پېژندلی دا ګورې دا ډېره غلطه خبره ده تاسو لږ خپل د اکابرینو زندګي مطالعه